الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. Bagaimana siparada سورة مائدہ اور شلم نمبر آیت دی مخکینو آیتونو کی اللہ جل شانہ کو فرمائل چی اے اہل کتاب تاسو ته زمون پیغمبر راغلی دی یعنی نبی علیہ السلام دا تاسو ته بیانای شرایع او احکام آغا په وخت د فترت کی یعنی په وخت د بندیدلو د رسولانو کی د دې وجه نه چې تاسو ونه وایي چې موږ ته څوک يرون کې او څوک بشیر زیر ورکون کې دا نو راغلی نو دا پیغمبر تاسو ته راغلی دی دا زیر ورکون کې نو يرون کې دی اوس په دې آیاتونو کې د يهودو د عهد شکنی قصه ذکر کئی د جهاد نه کولو په صورت کې بیا د ذلت د اوچتولو یعنی ذلت اوچتول دا بچی د فریوزی نو دا پکې هغه اوله نمونه ده چې جهاد سره نه کوي نو بیا با ذلت اوچتای نو دا هغه اوله نمونه ذکر کئی واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله باغه وخت چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته اذكروا نعمت الله تاسو یاد کړئ د الله نعمت علیکم پتاسو باندې اذ جعل فیکم انبیاء باغه وخت چې ګرځولي پتاسو کې پیغمبران زکا داروحانی نعمت یو قوم کې الله یو پیغمبر راولیږي نو دا د دې قوم د پاره د عزت ذریعه وي لکه یو خاندان کې یو عالم وي یا یو متقی وي یو حافظ وي دا د دې خاندان د پاره د عزت یو ذریعه وي نو دا شان په یو قوم کې الله انبیاء علیهم السلام و تسلیمات راولیږي نو دا روحاني نعمت دې دا د قوم د پاره د عزت یو ذریعه ده او وجعلکم ملوکا او ګرځولي دي الله ستاسو نه بادشاہان د دې دوه مطلب کې دي یو مطلب دا دی چې تاسو وای غلامان او الله تاسو د غلامۍ د ژوند نه خلاص کړئ او د خپل ځانونو مالکان وګرځئ دغه شان د خپل مکانونو مالکان وګرځیدي او د خپل جیدادونو مالکان دا وګرځیدي او یا دویم مطلب دا دی چې په یو قوم کې یو بادشاہي نو د هغه نسبت د ټول قوم ته چې دا کیږي لکه د یو پارټي یو بادشاہي نو دا ټول پارټي ته د هغه نسبت چې دا کیږي او یا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه اغوی بن اسرائیل کې بچ کله د یو سړی بیبي وا اذا كان له الزوجه والخادم والدار سمي ملکا صاحب ابن کثیر ذکر کړی دی چې یو سړی بیبي وا دغه شانتي د هغه خادم بو او کور بو نو دته به بادشاہ چې دا وایي نو وجعلکم او ګرځولي رستاسو نه ملوکا بادشاہان وآتاکم
او درکړي تاسو ته ما هغه لم یؤتی احدا چې نو ورکړل شوي هیڅ چاته مراد د دې نه هغه معجزات دي لکه د ګټې نه اوبو موسی علیه السلام نے په وادي تیه کې طلب د اوبو کو الله موسی علیه السلام ته او فرمایل دا ګټه اوه په دې همسا سره موسی علیه السلام په همسا سره ګټه اوه او دولس چینه داتې را روان شوي نو مالم یؤتی احدا چې ندی ورکړل شوی اچاته من العالمین دا مخلوقاتنا یعنی ستاسو د زمانه چې کوم خلق دي یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي اے قوم داخل شي اغزمه کتا چې کله موسی علیه السلام او داغه قوم دا روان دي نشاته پسې فرعون خپل لخر دا ور پسې کو مخ ته بحر قلزم داراله شاته فرعون لخر دی نو بن اسرائیل ویل پس موږ را لاندې کړل شو موسی علیه السلام هرگز داسې نه ده الله تعالی موسی علیه السلام ته او فرمایل دا دریاب په همسا سره اوه نو چې کله دریاب اوه نو دولس لارې به کې جوړ شي او دا اوبه زې په زې باندې داسې ودرې دي بن اسرائیل صحیح سلامت پوری وتل چې کله فرعون او داغه لخر دی اوبو ته دا ورکوشل الله اوبو ته حکم وکړو نو الله فرعون سره د رخکر دا هلاک کو نو بیا چې کله بن اسرائیل چون کې د دې اصل علاقه دا شام نو الله حکم راولېګو چې تاسو د دې عمالقو سره شام باندې د عمالقو قبضه د دوی سره جهاد وکړي او د خپل علاقه د آزاد کړي نو موسی علیه السلام بن اسرائیل ته د الله حکم وو چې د الله حکم دی چې تاسو اوس د خپل علاقه شام چې عمالقه په هغه باندې قابل شوي دي د آزاد کړي نو بن اسرائیل د هغه نه چې هغه انکار وکړو د عمالقه سره د جهاد کولو نه نو الله په وادي تیه کې چې دا گرفتار کړل قید کړل څلوېښت کاله بیا به مختلف قسم انعامات الله جل شانه په دغه ځای کې کړیو دلته څه بلډینګ مکان نو الله سپین اورز راوستله دا سورې وګرځېدو دغه شانتي ګټې نه دولس چینې روانېدل من او سلوان نازلېدل دولس کاله پدې کې بیا دا څلوېښت کاله داسې وو پدې کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام مرګ مراله بیا داغه نو ورسته یو بل پیغمبر رااله د بن اسرائیل په نسل کې الله داسې خلق پیدا کړل چې هغه د عمالقو سره جهاد وکړو د شام دای فتح کو نو په دې آیت کې دغه ذکر دی یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي اے زما قوم تاسو داخل شي هغه پاک زمکه ته كتب الله لكم چې الله تاسو په تقدیر کې لیکلی دا او یا كتب الله لكم چې الله تاسو سره داغه وعده کړی دا ځکه بن اسرائیل خو د جهاد نه انکار وکړو نو دوی مفسرین وایي چې کتابه په معنا د وعده سره دی چې الله تاسو سره داغه وعده کړی دا او یا کتابه په معنا د پرځو سره دی چې الله په تاسو باندې جهاد پرس کړی دی جهاد دا به کوي ولا ترتدوا على ادباركم او تاسو مگر زیږي په خپل شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرین بس تاسو به وګرځي تاوانیان وَإِذْ قَالَ مُوسَى فَغَوَكِ چویل موسی علیہ السلام لقومه قل قومتا یا قومی اے زما قوما اذکروا نعمت اللہ تاسو یاد کړئ د الله نعمتونو لرا علیکم پتاسو باندې اذ جعل فیکم فغوک چې وګرځول پتاسو کې انبیاء یعنی جعل فیکم یعنی منکم وګرځول استاسنا انبیاء پیغمبران وجعلکم او ګرځول استاسنا ملوکن بادشاہان وآتاکم او درکل تاسو ما هغه لم یؤت احدا چنی ورکړي اچاتا من العالمین د اغا زمانه د مخلوقاتنا یا قوم ازما قوما ادخلوا الارض المقدسه التي تاسو داخل شي اغزم کی پاکی اغتا كتب الله لكم چې الله مقدر کړي د تاسو لپاره الله وعده کړي د تاسو سره او یا الله پرس کړي د تاسو باندې jihad
ولا ترتدوا او تاسو مگرزئی على ادبارکم پخپلو شاگانو باندی فتنقلبو پس تاسو با وگرزئی خاسرین تاوانیان. وَإِذْ قَالَ مُوسَى بغا وقت چویل موسیٰ علیہ السلام لقومه خپل قوم تا یا قومی اے زما قوما اذکروا نعمت اللہ تاسو یاد کئی دا اللہ نعمتون لرا علیکم پتاسو باندی اذ جعل فیکم بغا وقت چی وگرزول ستاسونا انبیاء پیغمبران وجعلکم او وگرزول ستاسونا ملوکا بادشاہان وآتاکم او درک للتاستا ما غصو لم یؤتی چنی ورکڑی احدا ہیچ چاہتا من العالمین داغا زمانی دا مخلوقاتنا. یا قومی اے زما قوما ادخلوا الارض المقدسة التي تاسو داخل شی اغزمکی پاکی اغتا کتب اللہ لکم چی اللہ مقدر کردی دستاسو دا پارا یا اللہ وعدہ کردی دستاسو سرا او یا پرس کردی اللہ جہاد بتاسو باندی ولا ترتدو او تاسو مگرزی علا ادبارکم پخفلو شاگانو باندی وتنقلبوا پستاسو با وگرزی خاسرین تاوانیان. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الله سمع السماوات والارض فرفر دعوم بكل توفيق لك فلا يزاق قلت له قل محبت نصيبك بالدنيا واخره خوشاليان لك الله دا غمون مصيبتون نمن محفوظ کی الله سمره تندستي الله دا غي تندستيانه چې دا ختم کی الله سمره قرضداري دا غي د قرضونو د خپل خزانه غيبونه بنوبسو کی الله څوک د خپل کورونو مالکان نه وي الله تی د خپل کورونو چې مالکان وګرځي الله څوک قرضداري دا غیر قرضونو د خپل خزانه غوونه باندې وسو کی څومره مسافر رونه دي الله ډک مونږ خپل کورونو ته چې راغلي امون ټول ته الله خپل کلی علاقه کی الله حلال رزق به حساب به کتاب الله کی الله د حرام نه مونږ محفوظ کی الله کو مونږ دین فدا کی مونږ دیندار کی الله خپل طاعت توفیق را لراکی خپل معصیت نافرمانی نه مونږ محفوظ کی وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه